د عبسه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان اتیاومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. د څلوېښت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. پیغمبر وچولای تریو کړه او مخې واړو په دې خبره چې یو ړوند تر راغی. ته څه خبره کیدای شي چې هغه پاکي او تقوا تر لاسه کړی یا نصیحت تجزیر شي او نصیحت کول هغه ته ګټه ورسوي. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. کوم سړی چې بے پروايي غوړه کړه د هغه لوري ته خطا پاملرنه وکړه په داسې حال کې چې هغه سم نشي نو پرته څه ضمانت ده. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. او څوک چې په خپل تاته په منډه راغی او هغه ویریده له هغه څخه مخ واړاو هیڅ کله باید داسې ونشي. دا آیاتونه خو یو نصیحت ده. فمن شاء ذكره. د چا زړه چې وغواړي له هغه دې پند واخلي. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. دا قرآنی آیاتونه په داسې صحیفو کې نغښتي دي چې مبارکي دي لوړه مرتبه لرونکي دي پاکي دي د عزتمندو او غوره لیکونکو په لاسونو کې دي. قتل الإنسان ما أكفره. دی وجل شي دغه انسان چې څومره کلک د حق منکر دی. من أي شيء خلقه. له څه شي څخه الله دی پیدا کړی دی. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. د نطفه له څاڅ کینه الله دی پیدا کړ بیا د تقدیر وټاک بیا د لپاره د ژوند لار آسان کړه بیا د مړ کړه او قبر ته ورساو بیا کله چې خوښ شي هغه به هم ځل هغه نه را پاتوي. كلا لما يقض ما أمره. هیڅ کله نه د هغه فرض نه دی ادا کړی چې الله دته حکم کړی. صدق. پښتو ترجمه یې له 23 آیت څخه اوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. بیا د لګون انسان خپل خوړو ته وګوري مونږ په زیاته اندازه اوبراتوي کړی دي بیا مو زمکه په عجیبه شان شلولې ده بیا مو په هغه کې رازرغونی کړی دي غلې دانې او انګور او صابه او زیتون او خرما او ګڼ باغونه او ډول ډول میوه او شنیلی ستاسو لپاره او ستاسو د څارویو لپاره د ژوند وسایلو په توګه. فإذا جاءت الصاخة. په پای کې چې کله هغه غوږ کڼونکي چیغه پورته شي.
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هغه ورځ چې بني آدم له خپل ورور او خپل مور او خپل پلار او خپل میرمنې او خپل اولادونو څخه تښتي. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. له هغه څخه په هر یو په دې ورځ داسې وخت راشي چې د هغه بل ځان پرته بل هیڅ چاته پام نه وي. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ځینې مخونه به په دې ورځ رانه ځلیږي وړین خندان او خوښ او تازه به وي. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. او په ځینو څېرو به په دې ورځ خاورې جوړیږي او سوی سکور به اوښتي وي. همدا کافران او فاجران خلک دي.